وای کنه غرق شوم او ورپسې ډوبم شوم. بیا څه چلو شو؟ کانې را سره وشوې کانې او ته وې څه چلو شو؟ کانې چا در سره وکړې؟ روبي نن یې پوره 80,000 روپو کې راوستم. 80,000 روپۍ؟ هغه څنګه؟ د واده دپاره یې شاپینګ وکړو او بیلونه بنامې اکبر صاحب او تنخوا به رانه په هغې کې کټ کېږي او مونږ به د واده نه پس وږي خورو هغه هم یشېدلي. نو ستا څه خیال و چې دا واده کوي د ګوډاګۍ لوبې دي؟ دا خو به هله خبر شي چې ضمیرګل صاحب شرطونه واوري. تا ته چا وي؟ امان صاحب خبره وایي د واده نیټه به هله ورکومه چې ګلزاده خپل والد صاحب سره تشریف راوړي او زما شرطونه ومني. والد صاحب د چا؟ اکبر صاحب یادوم. سر خبره کومه خبره؟ مثلا کومه خبرې پسې چې راغلي. ضمیرګل صاحب تا څه خبره کوله؟ ما وی یو د نوي ماډل موټر یوه نوې بنګله 10,000 روپۍ د میاشتې خرچ یو فرج او یو ایر کنډیشن تاسو ته منظوره ده؟ تا ته وایي مثلا وایي تا ته منظوره ده؟ جی منظوره ده خو په یو شرط. په څه شرط؟ اول دا چې زه دا هر څه په خپل ژوند پوره کړم نو بیا به له د دې نه جنازه وړم ډوډۍ وړم دي. ډېره لا ګلزاده ته به په داج کې څه غواړې؟ هېڅ هم نه ډېرې صرف او صرف یو تعلیم یافته کور ودانې. ډېره لا اوس وایه ضمیرګل صاحب. بس ما ته د همدغه چې زونګي ضرورت و زه نور هېڅ نه غواړم. نو بس بیا خو مثلا مبارک شه. مهرباني مبارک شه ګلزاده. مهرباني ډېرې ډېره لا ما څه خبرې کوم؟ تاسو یې ډېرې مبارک شه. رایت شو چونکې تا ما ته ډېډې ویلې دي لهذا ستا ډولۍ به زما کور ته راځي. مهرباني خو صرف د 3 ورځو لپاره. ما وی ما زما د زنګي نه خو یو دستخط کړی واخله. بالکل ولې نه مثلا دستخط ښه نر خو دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خاص خبرونه زه ډېر خوش قسمت یم چې تا ما سره د ژوند دې سفر ته غاړه کېښودم. دا د مخ کتو نه وړاندې زه تا ته یو څو خبرونه کوم چې دې کې د موسم خبرونه شامل نه دي. دا بالکل سوچه او رښتیا خبرونه دي. زه یو غریب بلکې محنتي هلک یم، کارخانهدار نیم. په دغه ایجنسۍ کې یو معمولي نوکر یم. دا هر څه ما ستا د حاصلولو دپاره کړي دي ځکه چې زما کور ودانې یو تعلیم یافته جینۍ کیدی شي. او همدې سره خبرونه ختم شو. د خدای په امان. زما دې خبرو باندې ته خفه خو نه نه ښه نو بیا ما ته لږ دا خپل ښکلی مخ وښیه که نه؟ نه پوه شو. دغه یو د 10 لوټ مې جیب کې دی نو دا مغه کنجوس منیجر په سلامۍ کې را کړی دی. بس دا قبول که. اوس راته مخ وښیه که نه؟
زه روبي یم. نه ته روبي نه یې. زه هم روبي یم. تا زما پلار سره زما دپاره رښتې خبره کړې وه. زه د ضمیرګل لور یم. ما سره دوکه شوې ده، ته هغه نه یې. ودرېږه، نږدې نشته. دا څه کوې؟ که بل قدم دې واخیستو فون د خپله غاړې ووایه چې زه قبوله یم. بالکل مې قبوله یې. دوکه خو به اصل نه کې. بالکل تنخوا به ټوله مال راکړې. پیمند تعلیزه مې سار کړم. محل ټکول به نه کې. ستا د ټولې خیلخانې تابعدار یم، خو دا شپېلې وله لږه خوښه که نه. دې د لاسه ګورې ما د خپل ماما لور پرېښې. دې خوا راشه. دې تابعدار حکم. دا تمانچه واخله. ډزو نه کي. اوس به سره لوبې کوه. نه بچې چې د کله راسې مې د زړه ټوټه د کوره وتلې ده که نه، نو د کور نه مې سم هدیره جوړه شوې ده. کاکاجي خفه کېږئ مه. دارونه خو پیدا هم د پردي کورونو دپاره وي. او بیا ګلزاده ډېر ښه هلک دی. هغه زموږ روبینه ډېره خوشحاله ساتي. نه لورې، زه خو ستاسو یو معمولي نوکر یم. تاسو زما د لور په واده ټوله خرچه وکړه. زه به د احسان ستاسو چرې مهر نه کړمه بچوړې. کاکاجي داسې خبرې مه کوئ. روبینه زما کلاس فیلو وه، زما خور په شان ده، او بیا زه ستاسو په لاسونو کې وړه لویه شوم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم سلام. ما ته سلام وکړه که نه؟ زما په خیال دی چې تاسو ته مې وکړو. او که نه ما یې جوړ ما ته سلام ونه کړ. ته څوک یې جینۍ؟ تا ته وایم. زه روبي یم. روبي؟ کومه روبي؟ ستاسو لور که نه؟ ما ته وګوره، سترګې خو دې ټولې زما لور ته تللې دي، خو ته واقعي چې زما لور یې؟ بالکل بالکل. ها خو زه نه وایم. هغه څنګه؟ داسې چې ته زما لور نه بلکې زوی روبي خان son of اکبر خان. که ته ولې خندلې؟ ما غلطي شوه جي. ها نو ضمیرګله زما خیال دی ته اوس زما بنګلې ته شفت شه، ځکه چې په دې خوشي او یوازې کور کې به ته څه کوې؟ او صحیح ویل جي، صحیح خبره ده جي. ډېره لا روز بچي زما خیال دی اوس مونږ ځو. ما یې د چیف صاحب پوکې خوب ځه. چې ما وی صاحب اوکې بای. دی خو زمان هم زیات دی. دا هم شهزاده زوی دی. زویه ته تانېدار شوې. اوري ډېرې خبرې پرېږده. ملزم چېرته دی؟ کوم ملزم؟ پخوا مې ماما و، اوس ملزم دی. وی روریا داتې تانېدار دې مبارک شه روریا. بدمعشانو سره څه وګرځي؟ ملزم چېرته دی؟ روریا اوس درته زه ولې ووایم چې پوزې کې پټ دی. یې ووایه کوم دی؟ بس ودرېږه وځه مه ټینشن ودرېږه. Areza, गर्मी के दिन मन पेची वही जाते वारक चक्राया वाचा मटाई रावड़ा अरे बेजा ये हो जा ऊपर में आवाज देखो ये हो रहा रास्ता जी ویم پیمان که زما دي صاحب زه خو پنځه واړه وخته مونځ کوم لینډم نه ګرځوم. السلام علیکم. ته شهزاده یې؟
دا دې څه شو پلار ته مې څه وی هغه د 203 دعوه ده خیر چېرته به ځي ډېر به شي در په دې کښېنه ده ما څه کړي دي ډېره مه نېږېږه کښېنه دغلته راته وایم کښېنه ښه نو مستر کلاشینکوف ستا یې تېر سره یاري وه ویم آرام شه جي که پېژنم یې داسې نوم یې اورېدلی وه ښه ما ته هم دروغ وایه ها मामा जी ऐसे चल रहे गुलजादा खुरैया बाद में का देखो मैं ताने था पूछ दिया ताने था लाला दावरती द सिविल डिफेंस वाला होगा ना बस घड़ी उजलेगा पर्दा मेरा और खराबी का ये उतरेगा तुम नगनी थी पुलिस के न दिया नयरा मामा जी द सिविल डिफेंस वाला ओवर दिया चूले दा राका ये राका कज़ गलती गमनो दिलबर खान स्ता से केलो زما والد څه وایي تاسو هغه پیژنئ बिल्कुल जमा दोस्तो जमा रोरो हाय हाय ډېر ښه انسان ډېر مهنتي و بس دا ټولې د قسمت خبرې دي څه مطلب سر زه پوه نه شوم جی دویم واده هغه ډېر خراب و خپل اډورټایزنګ ایجنسي ګارمنټس فیکټري هر څه یې خرڅ کړو لاړه بل وطن ته سر دا څه هغوی په چا خرڅ کړي په خپل ورور اکبر دا ته چې د چا په ایجنسۍ کې کار کوي زموږ د ایجنسۍ مالک اکبر صاحب یادوي او ښه دي ما ته اجازه ته ځي اوبه دې ونه څښلې برخورداره بیا به شي سر اوکې سی یو اګین ها نو څنګه دغه ځای هغه ماحول څه ښه لګېدل ایون زميرګله یہ صاحب جی ګورا چې په پیاله کې چې اچي نو چنک له ګوچت نیسا چې داسې ښکاري چې په پیاله کې د چیو آبشار راغورځېږي ما وی صاحب تاسې چې مې پخکړي دي که نه چې د څکلو سره پیسه مې شونډې وچیچي ډېره لا شونډې وچیچي ولې په چیو کې د ارقې ډمبرا جوړې دي څه ډیډي دا یو محاوره ده ډېره لا محاوره ده هسې روبي بچې هغه زما روبینه لور څنګه وه کاکا جي زمونږ روبینه ډیره خوشحاله ده یو ورځ به مله بوزم او که نه لوري ډېره مې یادېږي نو بیا داسې چلو کا چې د هغې په یاد کې نو پیالې چې وڅکه چې ستا هم شونډې وچیچي ها دا د اوس کچن ته ورځم ښه ډیډي ما دا خبره کوله چې کله ګلزاده زه ډایرکټر په سیټو کتم که نه نو یکدم د هغه نه ساک سیلی یوړم ډېره لاړې نه چې افس ته ساک چا راوړو او دا سیلې پکې کومه راخراله ډیډي جي دا هم یو محاوره ده ډېره لا محاوره ده ما وی کو ګلزاده له په رشوت کې ساک راوړو ښه نو بیا دا چې ستاسو چای یخې شوي ډېره لا ಊರಿ ಚಿತ್ತೂರ ಪತಿಲ ಕಸ್ಪಿನ ನಕ್ಕಮ ಕಾಣಿ ಬೋಳಕ್ಕಮ ರಾಂಜ ಬಪೋರೆ ನಕ್ಕಮ ಕಾಣಿ ಬ دا څنګه پتیله دا غړو صفا کیږي نه روریا پاری وسرو که صفا وشي نو څنګه به صفا شي ټوله غوښه پکې سوځېدلې وه سمه پتیسته جوړه شوې وه دا وګوره زما خو پکې ټولې ګوتې وسولېدې را دې خوښه چې زه ووینځم نو که ماما مې په لوښو وینځلې ولیدې که نه نو ما خو به مړ کي او ماما نه بېغمه اوسه ښه نو ته دلته راشه او زه به تا ته یو خوندوره سندره ووایم ګلې لري دي مالې روړه او په بل کې به एकदम بالکل نوسیه ته اوس په مېلمنو باندې د کور کارونه کوي وعلیکم سلام ماما چې زه په ده شناسه تنګېږم ویم ورشه پرېږده دا لوښي کور ته مې اواز کوي له پاسه
منونه مېلمانه د الله رحمت یې لالا بخیر راغلې لویه شي ته ګوره دې منونه ته په مېلمنې باندې لوښي وینځي لالا ما روبینه ډېره پیه کړه خو هغه وایي جینکۍ د کور په کارونو ښه ښکاري هسې ډېره تکړه جینۍ ده لالا یو خبره مې کوله که خفه کېږي نه وایه خوري هم د روبینې خبره مې کوله ما وې تعلیم یافتن ده او بې موره بې پلار هم ده نو بیا زموږ د شاګردانو لپاره به څنګه وي خبره خو دې ښه وکړه خو چې واده ته به غاړه کېږي وای لالا نور د خدای نه څه غواړي ښه په ډنګ ډونګ به یې واده کړو بس زما د طرف نه درته اجازت دی خو خبره ورسره داسې په طریقه باندې وکړه ته بېغمه شه لالا نن زما کار دی شکر دی خدایه ایله به د دې کور د کارونو نه اوزګار شم څومره خوند به کوي چې دې کور ته دوه بابیګانې راشي جینکې ډلې ډلې راغلې جان وړلې لو مازیګر دینا منګي را واخلې دې چې بل ګودر لزنا مازیګر دې نه په خدای چې بلا فارغ راکې راغلی دی شهزاده ولې ناجوړه یې څه نه کومه روکې ده د وجود کې مې د ګرمي ده که نه نو د حکیم صاحب نه لږې پوړې خورم نه ما ته به وایې وینم چې ورځ ته ورځ د رنګ سپینېږي څه دې وخوړه نه والله روډیه دا د رنګ سپینېدو د وینې چې رنګ کومله په ښایسته ځوانۍ سپینېږي او زه مربي خورم په ځان تاوان کوم مکملي ځواني مرګه ته دلته ناست دی او مور در پسې بار بورکه په سر ګرځي ما پسې ویم نیکه پسې دې ګرځي اله ورشه شابه جزوک ملیا لاله کجا راځه ټول ورځ خوشي ګرځي لوپري کې ورته په وخت دی امروریه خبر خو نه کنه نو ته دلته ناست دی او کور کې ستا د واده خبرې اترې کېږي نه مړه بیا به ډېرې چوکه کتلي اوري نه مړه موږ هغه روبینه نه ده هغه درته ودیو نه نو وروریا په ښایست کې خو دې ګوري لالا ته دې راځي خو چې تاسو وایي نو بسې ټیک ته نو وروریا زه خو یم شیشه کې ډېر زیات مه ګوره د نظره وشي یاره اوس نه ده وړې شیشه نه وه خو مې بلکل اوس نو ټینګې ده په مخه ماته شوس مې ګټه مې واخیسته مړې خبرې وروریا نن سبا کې به ورسره ستا خبره کوي زه خو یم که نه ګلزاده لالا پسې مې خبر وکړه داسې کار دی چې زما په ښار کې لږ کار یم د حکیم صاحب سره میډیم دی که نه او سوچ سودا به مې راوړې سرخي پوډر به مې راوړې جی میڈم جی رحیم صاحب لگ راشي جی رحیم صاحب لگ کېنئ جی رحیم صاحب لگ پاسئ جی موږ ته خواړو اوس څوک ګیان نه شي او دغسې مسله ما ته نو ستاسو په سر خو ګیا نشته خو هغه ګلزاده هغه چې په خوبونو کې به م وي ګلزاده صاحب ګلزاده جي ګلزاده سر اوس هغه ګلزاده صاحب مړسپنزاده شو وګوره که نه ورته وایي تشریف کېږدئ جي څه چل دی موډ دې خراب دی نه څه خاص خبره خو نشته چا درته څه ویلي دي نه آخر چل څه دی ما ته به هم نه وی روبي که زه تا ته ویم نو څه فرق به پرېږدي مشوره خو دله درکولی شم که نه بس دومره ورته یم چې زما د پلار دشمن پته ولګېده پټ خامار څوک دی څه نوم یې دی زه فلحال تا ته دا نشم ویلی ځکه چې زه به د دې باره کې خپلې مور نه معلومات کوم چې کله هغه ماته حل ووایي او کنفرم کړي نو بیا به ټول ناول تا ته ویم سر اوږې د خدای مړۍ نه
د روبي مازغه اوس اسمان سره خبرې کوي. ویم مثلا دا اوس اکبر صاحب ښه کار وکړو چې روبي راوسته زموږ مثلا د سر د پاسه کېنوله. سر دا ماته ټیک د دې رحیم سازش ښکاري. رحیم زه یو غنټې پورې راځم، ته پلیز لږ هغې پورې دا رجسټر چک کړه. نه مثلا اوس کو بسه اکبر صاحب ته شکایت کوو. ته وګورئ شاپینګ یې په چل ول ټول زما په پیسو وکړو او اوس په زما تنخوا نه پیسې ګټي. څه خبرې کوې؟ میډم موږ اصل کې موږ او د ایجنسۍ د ترقۍ په باره کې هم خبرې کولې دي چې مثلا کوم ساعت بالکل ټیک وایي. امان صاحب په خبره دې مخ ټک وه؟ چې جی زه راځم یو غنټې پورې. دا سر ټول د دې رحیم کار دی. د ده دا اوس وګورې ته ته وګوره زما کار یې مغه ته واله کو مثلا خپل کار یې مغه ته واله کوې مثلا نو دی به ورسره څه کوي دی به هم په خوند پوه شي. وایي پرېږدې روریه په زړه باندې کمزوري او ختیځان پیکاوري. مړه دا دا مانه خورې زړه وویستو سړیا بنده که دا خوله دی لکه د تورابان دی او د داړې چینګې کړي دي. زما زړه خاندي، ځواني مې خاندي او په تیره تیره هغه بنارسۍ په بکس کې خاندي چې کومه به راباندې د نکریزو په شپه تاسو اچوي. نو بیا یې دله چېرته درک ولګولو سر او زما د خوبونو شهزادګۍ پیدا شوه. مثلا شهزادګۍ به هم داسې لکه مثلا چې دی څنګه شهزاده دی په خپله. خانیه مبارک دی شه سر. نو خیرې خو مه کوه که نه دا څوک ده؟ دا خو ته ورشه روري او د هغې نه تپوس وکړه چې د شپې په خوب کې راته فلمي ګانې کړي. دا بیا در باندې څوک بد نصیبه پیښه شوې ده که نه بیا یې ستا په ځای ورته حسن زاده کېنولی و. آره په قلم خود مې پېژني خو بچې کله کله داسې رور راته وایي خو پته ورته نشته. خبره وره اخر دا ده څوک؟ نو همدې له خو ته منیجر صاحب پسې راغلي امون کري روبینه نه ده. مثلا څه خبره وره دا فیصله چا وکړه؟ پاک رب العالمین مې د مور په جنتونو کې هغې په ماما منیجر صاحب زه لږ کلي ته لاړم د الله ته راپسې راځه. بچې ته ضرور یې زما دلته چې کیم چایلې کار دي نو بس زه پسې درېږم. ویم روبینې لورې په دې خبره دې رانه زړه خوشحاله کړو. ویم څنګه چې مې پشمینه لور ده که نه نو نن نه پس بیا د پشمینې نه کمه نه ګڼم. ماما جي تاسو ځوان چې کومه مینه ماله راکړه دا هېرېدو نه ده. ویم لورې زما د لور واده ستا لاسو کې دی. وایه جیه تا خدای څه چلو شو؟ یا لکه د ما نه خو دې زړه وویستو دشمنان در پسې دي څه. ویم ماماجي دا خبره پرېږده دا ما څه اورېدلي دي. څه دې اورېدلي دي؟ وایي تاسو شهزاده له واده کوئ؟ او زیه د شهزاده واده هم تا ته ایثار دی. ویم ما چې کومه خبره اورېدلې ده نو دا فیصله چا کړې ده؟ دا ما. ته څوک یې چې زموږ د کور فیصلې کې؟ زه زرې کور یم. او زه ورته دا ووایم چې ته څوک یې او زما څه یې؟ ویم ورته ووایم ګورئ. واو واو ویم وایه که نه وایه که نه څه وایو؟ دا زما میلمه نه ده او ګورې زه د میلمنو ډېر قدر کوم. بیبې دا واده به کېږي څنګه؟ دا واده به ورله زه کوم ځکه چې شهزاده زما رور دی. رور؟ او ولې؟ مطلب مې دا دی چې جینۍ څوک ده؟ ګوره دا راته روبینې لور یو کور خولی دی بیا به دې پوه کړمه. شکر دی خدایا بچو. د حسن او ښایست لپاره کوم کریم صرف یو هفته استعمال کړئ. تاسو حسن نه به نه شرمېږي. کوم کریم هم نه واخلئ. پیمان ټیټي کې واخلئ.
د سترګو د ښایست دپاره او د بڼو اوږدولو دپاره چومن تر کاجل استعمالوئ. چومن تر کاجل. زما په ایمان سترګې مې ښایسته دي، خو چې بس ټیکه مړې دا به هم پکې والو. اوس یو سندره. په جفا د خفه نه یم ډېره ښه شوه. هسې دا مې په دې ښایست کې داسې معمولي غوندې لږ کمې دي که نه نه ما چې بس په دې کریمو بیا برابر کړو اورې. زه خو وایم دا کریمونه پرېږده، خپل ښایست هم ډېر دی. اخو تا ته ښایسته ښکارم، ټوله دنیا ښایسته پېژن نه ده که نه؟ ما ته خو د ټولې دنیا نه ښایسته ښکارې. سترګې دې ځان ته ښه د نظره مینې. څه دې وایي؟ هسې ما وي چې یو تپوس کوم. وایه. چې دا ماما مور مې خپلو کې څه خبرې کوي؟ زما په خیال کې بنارسۍ راته په سرې. همدا خبره ده. ځکه خو دې خوښې که نه؟ بلکل مې خوښې، لکه د خپل ورور. څه؟ او لکه د خپل ورور. هغه د ماما خبرې مې د خبرې داسې د جرمنیانو غوندې ونه کړې. صاحب که زما ورور وي ټول به ستا په رنګ وي، زما شهزاده ورور. غر شو بیا ګنې وخته. روریا تاله به زه واده کوم، خو اول نوکري. خو چې کوم ځای ته لاړ شم نوکرۍ له نو چیغه دې راپسې وي شهزادې وایي د باڼې جارو واله چې ملا دې نه کېږي. تاله به ښه نوکري میلو شي. زه به دله خط درکړم، ګلزاده دفتر ته یوسه، روبیله یې ورکړه، بیا ته ګوره چې څه کېږي. بس دلته ته خط ولیکه چې یوې شو. ها نو دا خبره ده، او چې دا خبره ده نو بیا ډېره د حیرانتیا خبره ده که څنګه امان صاحب؟ بالکل صاحب. ویم صاحب مثلا ټول ورځ کله یو خوا کله بل خوا ټلیفون نه کوي. هلو مس شهلا، ستا د نوکونو رنګ مې بلکل خوښ نه شو. بیا بل خوا. هلو مس روبي، ستا هیر سټایل مې ډېر زیات خوښ دی. بس ټول ورځ دقه خبرې دي چې کوي، ټک کار نه کوي. یعنی په دې خبرو باندې مفته تنخواه اخلي؟ بالکل صاحب. ویم سر د غریبې کورنۍ خلک ویم داسې اول به مینتونه کوي او چې نوکري ورته ترلاسه شي نو بیا خبرې ریل ګاډي هم نشي وړی. ډېره لاډ. ولې زه راته ټیټي ښکارم چې ریل ګاډي راته یاد کړو؟ نه سر زما دا مطلب نه دی سر. نه نو ستا دا مطلب دی چې زه په کچا سټیشن باندې بریک نه نیسم. امان صاحب جی سر. دې پوه کا چې آینده لپاره راته په خطا کې ریل ګاډي یاد نه کړي. سر د ریل ګاډي تجربه مثلا بالکل نشته، تشه ډبه ده. تشه ډبه ده. ډېره لا ډېره لا. ښه نو ما دا خبره کوله. ما څه خبره کوله؟ سر تاسو وایي چې د مس روبي ډسمس کول پکار دي. دا خبره ما کړې ده؟ جی سر. کله مې کړې ده؟ سر دا تاسو په شروع کې کړې وه خو بیا ریل ګاډي ته وختې یو ټي ټي سره هم ګپ شروع کړو. نو سر تاسو د مس روبي په هکله څه فیصله وکړه مثلا؟ کومه روبي؟ ډایرکټر روبي سر. ها ټیک ده، अब जो सस्पेंड कम हो ورځ دو پس هم چې په سپین رخسار د تورو زلفو دم دي زارې زارې شکر مه وته سر پکې مدام دي. مورې هسې ویم زما د مخ دا رنګ نه دي، دا مې د ماما برید ته تللي دي. هغه څنګه ځي؟ مورې هغه داسې چې څنګه مې د ماما برید سپینېږي همدقسې اوسئ زما روز تر روزه رنګ سپینېږي، خو چې کله هغه برید له خیزاب ورکړي نو بس زموږ رنګ به سر وخوري اوري. یا د خیره چې نوکر شي او بیا هره میاشت تنخواه اخلي نو په خپله به سپین شي. ویم خورئیه گوری دا ځل مې بیا ونه شرمېږي، بیا بغیر بسترې راونه تښتېږي. ویم ماماجي ما ته چا په شان مه ګڼئ. ویم چې بار په تا هم خلاصه شي که نه نو بیا درې ورځې د کوره بار نه راوځي. دا څه وې دا دې ما ته اشاره وکړه. نو ماماجي ویم ستا نه بل ښه ژوند په دې کلي کې شته یو. ویم دلبرو دا څه دې پوهېده که نه؟
کني یو ورځ به مې دا خمبیره کړې وه ماماجي وایم ډېر مو غوسه کېږه غوږونه دې خراب دي چېرته دنیا پرېونیږي هسې ماماجي ما یو خبرې اورېدلې ده وي د جرمنیانو وي خمبیره ډېره زیاته مشهوره وه د لنګر وایم هلکه ته نه سمېږې غوږونه مې خوږېږي کنې د اسمان ستوري مې به درته خولي وه زه چلېږم میدان خو بیا تود دی ویم یو خو ماماجي تا هم د ځان نه د شهزاده لالا بند جوړه کړې ده وایم منو نه ته پکې لا پاتې وې هلکه د ماما د کور ټول منګي او چاټۍ زده کړل او مورې بس یو ماما مې پاتې دی تاسو وې چاټۍ په خپلې وویني چې ډکې دي او که تشې راځه لالا چې ځو روبینې ډوډۍ راځه چې ځو ناوخته دی شهزاده زویه چې ښار ته ځې ګورې په خیال ځه ګلزاده ته وایه چې دارو راوړي غوږونو مې تار وخواړو نه مري سړیه نه مري مورې ویم بیا چېرته روانه ویم پرېږده نه مخکې چې ته د چیندرو میز دی څه نه زویه دا پشمینې روبینې له روټۍ کړې هلته ځو ویم روبینې خوري که ماما مې چې ته چرګه لال کړي که نه چې وی نه خوري ښه ولې ویم روزانه د مالک د چرګان روټي کیږه هسې ډېر خوند یې کړی که زه مور سره تللی وم او په کار خو ول زنانه روټۍ وه روک چې وچه او چوچه غوړي راوړه کړه چې پکې منډه رنګ یې راله خراب जी मैडम गुलजादा ओमान से खुजी फील्ड से तरी जी जी ډېره ښه دی السلام علیکم دغه وعلیکم السلام په خیر راغلی وریې څنګه جوړ تازه څنګه ښې ډېر ورځې پس مې ولیدې دغه څنګه یې ته کېنه بس زه به په دې کوټې کېنم کېنه درنه ده یا اوسپنې ده نه ټیک ته مړه څنګه دغه شهزاده څنګه دې پېښه وکړه بس روریې دې دې خلکو نه دنګ وي نوکري نه کې نه نو دا خبره خو درته ښه کوي که نه ستاسو په دې دفتر کې څوک روبي موبي دي نه شته او شته نه نو ښایسته ده که ستا په شان ده ولې بس روریې تنګ شوم دی ټلیفونونه کوي رجسټرې رالېږي پته نشته د څه دپاره بس روریه ما ته وایي ستا ضرورت دی راته دغه چې کومه محکمه او یا کارخانه په پیل کېدو شي نو بس ما پسې به شي وایي موږ ته ستا ضرورت دی هسې ما سړي خو ټیم نشته خو میلاو به شم ورسرې کوم ځای ناسته ده یو منټ درته یم میډم دا د ګلزاده ورور جي تاسو سره میلاوېدل غواړي شهزاده جي فیلال دلسوز شهزاده دلسوز شهزاده جي فیلال دلسوز او جي جي راځئ وربشونو ته کېنه دغه کېنه کار کو دې خوا ورشئ ټیک ده کار کو دومره یت ته نشته نور خدای ښکلي پیدا کړي د چی ضرورت دپاره زه ویلم دغه ګومز درکړم نه بس ټیک ته مړه دی خدای ښایسته پیدا می کمینګ سر راځه کېنه نه ستاسو دا کرسۍ لږه داسې خوینده ده دې خیر دي ښه ته د ګلزاده ورور او د شهزاده دلسوز هسې تاسو دواړو کې خو ډېر فرق دی نو اصل کې دي د لاس ګوتې مې یو شان نه دي دي د هغه رنګ لږ توروالی کوي او دي زما د رنګ لږ سوروالی کوي دا ولې نو اصل کې دي هغه د جنورۍ په میاشت کې پیدا شوي دي او زه د جون په میاشت کې د بجټ په کال نو مشرانو ویلي دي په هغې کال باندې بجټ ډېر زیات سخت دا خبره ده خدمت وایه اصل کې چې ما پسې خو د دوبۍ افسرانو هم ډېر زیات زور لګولي خو چې ما ته ستاسو سفارش چا کړی دي نو هغه سفارش دې ډېر زیات ضرور دي
ښه روبینه څنګه ده ښه ده ټیک ته دي خو بس مونږ کړي روزانه د مشتو کټوې خالي دي ښه ته کښېنه زه رحیم سره خبره کوم کښېنه ته مهرباني رحیمو د شهزاده به موږ سره سبا نه دفتر کې کار کوي او زه به اکبر صاحب سره په خپله خبره وکړم ټیک شه ته داسې چل وکړه چې بهر رحیم سره کښېنه ښه نه یې اصل کې ما یو خبرې کولی یم چې د دفتر کې به کښېنم دي دا راباندې یخ ولګېږي ما له دې نور بار ګرمي د رنګ تورېږي کښېنه در کې داسې کمي نشته نو ټولې شهزاده ایثار شو زما خیال د نوکر شوی به یي هسې ماماجي ویم شهزاده لالا نوکر شوي نو یو ملت هم مه ایسارېږي او هغه کور ته د رښتې خبرې دپاره ورشي زویه خو نه دې بختوره شه همداسې به کوم که څنګه لالا ویم د شهزاده واده نه سم دویم جنگ عظیم جوړ شو خو چې کوم دی خبره وچېړم نو چېرته ناچېرته پکې دشمن ګرنېټ خلاص کي هسې ما ویل که دا برېت هم صفا کړل نو ټول مزلونه به مو آسان شي منونه قسمت د شهزاده خراب د ګناهګار زما برید شویو لالا دا خبرې پرېږده زه ځم چې روبینه ستاسو د کور نه راولمه زه ورشه زم زمه چې تنور واچم یو کار خو مې په سر نه دی که نه تنور واچوه خو روټۍ بیا ونه سوځی زه لږ ارام کومه موري یا د جریدار خوري دا چلېږه بیا په دوره چېرته تلي دي وایي خدا دوده ده موري پاچا نوکر شومه نوکر ته وګورې د نوکري څومره ښه شی دي د نوکرۍ نه مخکې مې مور څومره لکه د چیلم نچه وه او چې نوکر شو ماشاءالله څومره غټه شوه موري لالا دی او شهزاده لالا مې ګلزاده څنګه بس خیر خیریت دی او دا څوک پراته دي راته کنې دا مې مور ده زما د نوکرۍ په خوشحالۍ کې څومره غټه شوه لالا دا به ډمبرو موچو خوړلي هسې ما وی هغه بریتو خو نشته که نه ویم بریتو دا د دلته پروت دی ماماجي سلام علیکم وعلیکم سلام دارو دې راوړی ماماجي ویم ټوله دنیا به مې هېره شي خو ته رانه نه هېرېږي سمله چې اوس یې راته غوږونو کې واچوم دې خواشه داسې دارو مې دله راوړي دي چې ته به مې افرین ورېږه اوس به ته دارو واچوم که نه په مونږ دې ناوخته کړو وای په ارام څه په غوږونو پردې رانشلی څه ماماجي چې جراثیم نه ور رانوځي که نه دا بل غوږ کړه دا د غوږونو بیمارۍ هم دومره ډېرې شوي پورې ماماجي د غوږونو درد دې په ارام شو ګلپامه دا ګلپام څوک دی پاک رب العالمین یم دقسې لره ماماجي کوم اولاد یې دي جوړه غوږونو نه خلاص کي خورئ یې تا ماته څه وي دعا درته کوم ماماجي اوس داسې کار وکړه چې پاسه د دې ځای نه وړي کور ته لاړ چې هلته ارام وکړه دلته د الله هم نشي ویلي ولداده دا شی رسوه ماماجي زه چې ځو کور ته مې سوه او ته غوږونه یې خوږي ورته وې چې ملا دې ماته څه وې چینګم خورم بس پرېږدې د مړه چېته ځان اوزګاري زیاتې راځه زه نه څه غواړي دې څه کتابي لولي زه تا سره خبره نه کوم روبینه څه شوه او مور دې څه شوه
ویم ټکي مې موټه ځای ډېر نږدې نږدې کې که نه چې دې کور ته ودې په سره ډولۍ کې راولي خو دا رمان دې پوره نه شو هغه ډولۍ دې مولا پنچر کې ځان پیکه په دې کلي کې ته ډېر ښایسته ځوان تور لاټو زه به تا ته په ډولۍ کې کښېنم ولې په دې کې څه شک دی چې ګورګوري زه تا ته ګورګوره ښکارم تور لاټو خپل غوږونو ته دې کتلې سم خیرنې پیالې دي ویم سکینې رنګ مې مه خرابوه اوس یو دوه سکنډه مخکې ایله ځای لرلې وځه یابه نه ځم ته مې د کوره وباسه ویم زنانه ذاتې نو بیا دغلته دې کوڅه کې کښېنم بس میو میو کوزه نه کښېنم خدای مې یو ځل روډ ته کراچۍ راولي چې تا ورباندې برابر کړم وای ځه 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 زه دې ارور پېژنم ځه ځه ټول پېژنم دا اوسنه مجیبه شي دي دلته دا ولته ښار کې راباندې ډایرکټر لنګرې یچي دلته چې ته د نظر تعویض کوو سر دا ټولې 1,80,000 روپۍ شو سر ټیک خو ته به داسې وکړې چې مثلا دې پسې به پخپله لاړ شي ټیک شو سر السلام علیکم میډم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام چېرته ځې رحیم دا جی سے پیمنټ دی دا راوړم جی ښه که رقم ډېرې که نه نو بیا یې کراس چک په شکل کې راوړه هغه ضمیرګل کاکا څه شو هغه دې راغله دلته کار مې په پنج کې پیسه نښتې وه په خیر ضمیر ګل کاکا مثلا په خیر داسې منیجر صاحب دا خېټه یې ډېره زیاته غټه کړه چې څه خورې کاکاجي نن سبا خو خپل ځان خوري څه شه ګلزاده ستاسو آفس کې مثلا صفایي کوي میډم السلام علیکم وعلیکم السلام او دا خو مې سخر صاحب ضمیرګل راغلی دی سلام علیکم جی بیتي بچوې څنګه په نهره ګېډه تشریف راوړو جی نهر صاحب ګلزاده صاحب دا کاکا روبینه یاده شوې ده د سره به کلي ته لاړ شي کلي ته لاړ شم ولې لاړ شم او څنګه لاړ شم څه بالکل به اوسه لاړ شم جی ښه کاکا په مخه دې ښه او روبینې له زما پوښتنه کوه ها بچوې اوس خوله بند که کلي کې مچان ډېر زیات دي سخر صاحب یو منټ انتظار وکړه زه امان صاحب سره خبره کوم چې تا بای ایر بوزم که بای فوټ پاته منیجر صاحب څه بلا واورېدو دا خو پکې شته مثلا چېرته یو نیر کې دیکه نه ور داسې کوې داسې کار ونه کړې مثلا څه سوچ وکړه نو که ماما ته مې پته ولګېده نو څه مثلا بس کار وشو که نه د ماما غوږونه مې او د سخر صاحب غوږونه مې بس کار وشو څه کار وشو دا به درته بیا ووایم اوس راځه زما سخر صاحب راځه زما د سټ ننکې چې ځو دا خوله بند که که نه تا ته میډم ونه وي کلي کې مچان ډېر دي سخر صاحب بریک شوی یم ولې بچوړې ولې سخر صاحب دلته د غوږونو بیماري ده که نه نو که دې خوښې دې غوږونو کې به ته لږ مالوچ کړې زما څه نه چې واپس یو د غوږونو نه بېغمه یې خو مالوچ درته شته او دا یې راوړي مې دي ډبل غوښه ډبل سر صاحب ما وی جی ډوډۍ به خورئ او که نه نهر به ځئ بس دا لینډ سم شو اواز مې راباندې بند کړو تش تصویرونه اوس ګوره راځه راځئ لکه د چیني راکاږي السلام علیکم مچې بچې سخر صاحب زه ماماجي ته اواز کوم کښېنه السلام علیکم ماماجي وعلیکم سلام وای دا خو ضمیرګل راغلی دی ضمیرګله ستړی مه شې
راځئ. لکه د چیلي راکاږي. السلام علیکم. مشي بچې. اسخر صاحب زه مامدي ته آواز کوم. کښېنه. السلام علیکم مامدي. وعلیکم سلام. وای دا خو ضمیر ګل راغلی دی. ضمیر ګله ستړی مه شې. پام کوه دردونه کېږه. مه یارېږه دا د لوبو ده. دا خو مې د دې ماشوم نه واخېسته. تاسو جي مشغولې دي مونږ په مخه وزوروره مانه خو دې زړه اوښکو. ما وی که چېرته ضمیر ګل د دشمنې جنګ ټوغه یا سوی ما خو ونه ویږه. اسخر صاحب دې تا ته څه نه وایي چڼې خوري. ویم څنګه دې پېښه وکړه. میښه غسوله نه یم راغلی. زه خو د لوندې ټوله راغلی وه. دا ګلداده زما شوم دی که نه. شوم دی؟ څوک شوم دی؟ ولې ته دلته نه بغیر خوراکه تلې څه خېټو؟ چټو زه تاته چټو کارمه. ځان ته چې کتلې دي ځان ته پلاوې نولې مولې؟ ولو زوروره داسې وایه که نه. نیم جرم مې کرلی دي. بیا به راته یو څنډه بار کړمه. حال مې خو راغلی مه که نه. اسخر صاحب خار نه یادوي. وی روزانه را خوشی وي د روټۍ دره کې نه لګي سپېره دی. څه سپېرې ما زه تاته سپېره کارمه. ځان نن اوس په اوچه پټ ماشوم کړی دی. هغه چې هېر شو چې روزانه به مې په کاله کې دا پرزولې. ګلزاده دا دې څه وایه؟ ماماجي دې خو ستا سپکاوی کوي. وایي د جرمنیانو ټول لنګر همده خوړلی دی. روزانه به مې ډکولو. ښه نو دا ته دلته زما سپکاوي له راغلی یه. ویم داسې دوست نه خو نه دوست ښه دی. په مخه دې ښه او په مخه مې ښه یو. ګلداده بچوې دا دې چاته لاړو؟ دی جي کاوه دله دمی. دبۍ؟ څوک دبۍ؟ نه جي کاوه دله پخې کاوه. زه یم دا ستا څنګه دوست دی؟ د ډوډۍ په ټایم کې به دې تاله اوس یخېدلي اوبه راوړي. زه خو یم راځه چې ځو. نه نو چې لور خو ووینم که نه. هغه مې مور سره هم ستا لیدو له تلې ده. راځه چې ځو. ځو؟ او جي ځه چې ځو. راځئ. دې ضمیر ګل رانه بیا کلې په سترګو ونه لیده. څه راغلی؟ خدای خبر چې څه له راغلی و. په غوږونو باندې مرضم لګېدلی دی. که خیر چې تر کوره رسي که نه نو غوږونه دې پرېوتي واله. ماماجي ته لږ راډیو کوي. ستا هم ټول غوږونه چې یو نه دي. ګوتې ولې موړه اوس بدن یې پرېوځي. مورې ترې تاسې کار به وکړئ چې ستن او تار مې راواخلي او ماما به مې د غوږونه ښه په ناب سره یو بل سره وګنډي. هسې نه چې غوږونه ترې پرېوځي او بیا ورته خلک د راشن کوو ماما پسې بې غوږونه ماما وي. لالا هېڅ نشته. شهزاده دروغ وایي. ښه نو زه ستا هم د خندا شومه یم. ویم اوځه د کوره. وځم د کوره. زه د غیر نوکر شومه خو علي و د دې کوره ځمه چې پوره حساب کتاب د سره وکړم راشن کوم خان. د څه حساب کتاب؟ د دې حساب کتاب چې تر اوسه پورې دې زمونږ په کور کې څومره راشن تک والي دي او څومره کوپونه دې والي دي. ویم اوځه او که نه ما سره حسابونه کوي. زه همیشه بې حسابه خورم.
مثلا دا خو ډېر عجیبه کار وکړو ما سره سر ما سره اوس بل غم دی هسې نه چې ضمیرګل بغیر زمانه د لور لیدو له کلي ته لاړو نو بیا به څه کوم او مثلا دا خو ده سر 3000 روپۍ خو راله د واده په هغه قرضه کې کټ کېږي که نه دي پاتې شوې 1000 روپۍ نو زه خو یم چې په دې وله ورکوټه غوندې کوارټر ونیسم ښه نه ده نو خورې به څه مثلا وظیفه راوړې خدای مو بخښه پخ کړې ورسره ای شاباسې مثلا هغسې ښکارې اورې دې خوا راوړه مثلا ستاسو رجسټر دی نسخه وکړئ د چا چیټه ده سر مثلا د خو د روبي په نوم مثلا ډیس او ورپسې میس شوه سر اوس به ورته پته ولګي چې چاله دوکه ورکول څومره غلط کار دی راځئ چې ورځو پې سر راځه راپسې امان صاحب نن بغیر د اجازته زما آفس ته رالي دا ولې مسټر ګلزاده دا روبي بیبي مثلا پوه کا نوازش سر اصل کې روبي بیبي ستا دلته نه دانه پانی ختم اوس به لاس کې درخواست ونیسي او ځان له به چېرته بل ځای کې د نوکرۍ درک ولګي څه زما نوکري ختمه څه خبره دا په دې خبره مس روبي مثلا پکار خدا و چې مونږ تاله مثلا الوداعي پارټي درکړې وې خو افسوس چې د میاشتې اخري دی زم ډېر افسوس کوم چې داسې ولې وشو کله کله داسې هم کېږي تاسو ته د افسوس ضرورت نشته نه افسوس راله په دې خبره راځي چې زه د یو دوه ښه ملګرو نه جدا شوم خو مثلا مونږ ته بالکل افسوس نشته اها نو بیا دا لیټر تاسو دپاره مسټر ګلزاده یس سر ولې سر تاسو ته په خوله کې چا تروا چټني واچوله سه یو آر سسپینډ دې سره خو مسټر امان هم دی مثلا مونږ دواړه مثلا شو نه جي مثلا نه شو دواړه اویزان شو یعنی سسپینډ شو همدې سره تاسو دواړه تللی شئ او سبا له راشئ خپل حساب کتاب وکئ دې سره خبرونه ختم شو د خدای په امان راځئ چې تاسو ډاکټر له بوزم امان صاحب خیر خو دی دا ولې په مړو قدمونو را روان یې د امان صاحب د جنازې وخت 12 بجې دی ځکه ورو روان دی او دا به تاسو څه شوی دی زه به منجورې مالګې به دمو اخر ولې چل څه شوی مونږ دواړه سسپینډ شو په څه خبره تا ورته څه ووایم مثلا مبارک شه منیجر صاحب سله پې وویل سټارټ شو مثلا خبره داره په څه خبره په دې خبره مثلا اکبر صاحب ستا سکتره دی او مثلا ستا په ټول جایداد باندې هغه قبضه کړې ده مثلا څه اکبر صاحب د رحیم تره دی او د دې ما ته پته لګېدلې ده مونږ دواړه به له دې ځای نه ځو مثلا چې ستا جایداد دې والو هغه څنګه مثلا په فلحال تاسو وکړه چې زموږ د دواړو سفارش وکړه چې مونږ هغه به حال کې په ځای مو کي نو بیا به دله مثلا زه نور کار سموم دا خبر دې ښه وکړه نو ځئ چې ورځو که نه اکبر صاحب له مثلا ځئ چې ځو راځئ کمینګ سر سر راځه راځه کینا د مور دې د خندا نظریه څه
نه دي ما تاسو ته دعا کولی دي چې الله دې د بچو د غم نه ساته. بچي د چا بچي؟ ستاسو بچي که نه دي مشري خو بچي له خیره سره دي په لسم کې وي. زما خپل بچي نشته. لیکي د خندا څه خبرې ده؟ زما لا واده نه دی شوی. دا خبرې خو د غور کولو د بنارسۍ پکې شته. څه؟ نه دي ما دې دا خبرې دي تاسو ته کولی چې زه به په دې دفتر کې دې څه کار کوم. ته شهزاده ته به داسې کې کنم چې ستا کار جاسوسي کول دی. دې دفتر کې چې سم خبرې کېږي کنه هغه به ته ماته وایې. ټیک دی یو خبرې دي کوم که ستاسو طبیعت پې ځینې ناسازي کېږي. وایه. اصل کې دي زه چې ستاسو دې دفتر ته دې راشم که نه دي نو بس اسی دي زما زوی زړه خوشحاله شي دي د الله کار دی ځینو. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. نه په ایمان چې اوس خو بنارسۍ استري کول غواړي. نه دي ما ویلي دي زه به د اوسه سره دي خپله جاسوسي شروع کړم دي خو بار دي دفتر کې څوک نشته. ښه بس ټیک ده ته بار کښېنه ښه. روبینې لورې بچه ته دې راته واچولو. او مورې وې مورې ته لږ ماته وګوره. سرزیه څومره ښایسته ښکارې. الله دې د نظره مه که. خورې ځان دې تیار کو یا او خالي دنداسه پاتې ده او په کاڼي باندې پوندې پاکوي نوره تیاره ده. ویم خدای دې وکړي چې دا رشته وشي نور زم په ګرځېدو ستړی شومه. روبینې لورې جی مورې د کور خیال ساته او ور ځنځیر که ښه. راځه چې ځو. ها ما څه خبره کوله؟ سر په ایمان کو تر اوسه پورې خو د لایس خبره هم کړې ده. او رایا پلیز کین. تاسو خو به چای نه وڅښلې؟ نه جی لام ګوټ هم نه دی کړی. ډېره لا ډېره لا هسې په خفګان کې چای څښل هم نه پکار. دې سره خفګان نور هم زیاتېږي. صاحب زمونږ د دواړو آخر ګناه سره چې تاسو مونږ دواړه مثلا کړو یعنې سسپینډ مو کړو. دا راته چا وی؟ صاحب په هغه کاغذ باندې ستاسو دستخط دی. اوهو دا خو رښتیا ما روبي سسپینډ کوله په غلطۍ پکې ستاسو نومونه راغلي دي. اصل کې زما تاسو دواړو سره مینه ډېره زیاته ده. نو سر اوس به څه کېږي؟ هېڅ به هم نه کېږي. ګوره که نامان صاحب ملک کې ردي روز پر ورځ زیاتېږي خو د دې وجه هم دا ده چې اډرونه کینسل کېږي. نو مثلا بیا صاحب نو بیا دا چې زه تاسو دپاره بل کاغذ خو نشم خرابولی که نه. ایکسکیوز می سر سر ما چې تاسو ته سفارش نه کړی خو سر د دوی تلو سره به زموږ ټول کاروبار خراب شي سر. زما خیال دی سر دوی به حل کوي. ٹھیک ده داسې چلو که بازار ته راشه کاغذ به واخلې او ټیپ پې کړې زه به بهر کې دستخط وکړم. ډېره مهرباني سر ډېره مهرباني. ما څه خبره کوله؟ تاسو دا خبره کوله سر چې د غرمې ډوډۍ به ما سره خورئ نو بیا به ځئ. دا خبره ما کړې ده؟ بلکل سر. ما به داسې نه ویلې. ما به دا ویلي چې زر تر زره مې د مخې نه خوا کېږه یعنې وهل به رانه کړې. ډېره ښه ده جي. ښه سر اجازه ته جي. ته م ورځې؟ ښه جي. ښه ځه ورشه ته م ورشه. ام کاکاجي ماما له مې خدای دومره روب دا ورکړی دی چې ونې ته وګورې نو چنچڼې چغار بند کیه. وای شوم په چړیاګر کې به پاتې شوي. نه هټلر سره په یو تالي کې روټۍ خوړلې ده ټوله غوښه خو به مې تېنه ماماجي وخوړه صرف ښوروا به یې هغه ته پرېښوده. مجال دی چې هټلر به ورته پورته هم کتلې وي. پوه شومه ماما دې ښه خېټو دی اورې. نه نه خېټو نه یم خو بس دا ښه خوراک مې لږ بدې شي او دین محمد خبره واوره هسې ته مې ګورې ډېر خوښ شوې ستا دا ګپ مې ولګېدو. ولې ښه دا ستا دغه خورۍ څه نامه ده؟ خان شهزاده خان دلسوزه ویم په یو دفتر کې لوی افسر دی بنګله موټر هر څه ترکاري دي. پوه شومه ښه ماشاءالله. نو داسې به وکړي دین محمده چې کور به پرې صلاح وکړي نو بیا به مونږ ته ووایي. ویم کاکاجي بلډینګونه به جوړ کړي پلازې به جوړې کړي خو داسې رشتې ګورې په اسانه نه جوړېږي. ستاسو قسمت ښه دی.
ښه نو ټیک ده داسې کار دی چې زه به بیا تاسو پسې جواب وکړم نو بیا به یو دوا وکړو د خیره چې زمونږ د راتلو خدای بختور کړي دا خو کېده که نه ماماجي نږدې یې کېده هغې ټول د شهزاده رشتې راتلي رشتې ده چا څه په غضب وړي ډېره چېرته لاړه ښار ته تللي څوک خوار پړک تېر شو داسې کار دی که نه روبینې چې دلته اوس وخت تېرول ډېر ګران دي نو بیا څه چلو کو داسې کار وکړه که نه چې ته به سبا 10 بجې ټیک د کلي سر ته ځان راورسې زه به سره د موټره تا ته ولاړ یم ټیک شو هغه څنګه به راځم څنګه به راځې څنګه به راځې داسې کار وکړه چې ورته ووایې چې زه د پشمینې که راځم پوه شوې هله جوړغي راله ما پټول یې مور باندې برابر کټ لاندې پټه کټ لاندې څوک شهزاده ګلسوز راځه السلام علیکم روړی به کله راغله لویه شي څه شوه مور مې بیا په دوره کې لیده شي مور دا کټ لاندې ده کټ لاندې ده نه 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 پیشو ده پیشو پیشو مور مې څنګه پیشو شوله نه 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 دا خو پیشې دی مور او ماما ستا رشتې لپاره ښار لیدلي دي خدای دې وکړي روړیه ستا ډولۍ په خپلو سترګو وویني پیچې شه خدای دې بوتاړې وه یو خو به زما مور به زما نه تپوس نه کوي او زما رشتو پسې به ګرځي ولې بس ټیک ده بس دویم واده به پکې وکړه دویم واده هغه څوک ده دا زمونږ په دفتر کې یو جینۍ ده ما ته داسې خواږه خواږه هم ګوري کاږه کاږه هم راته ګوري انګریزی کې هم څه پخیر ماماجي به کله ماما پخیر ستا خو نن د بریتو نه ګوري غوړي ساسي غوړي به تې نه ساسي ستا د کوېدنې خبره مو وکړه بچو طالبین یو ګلاب جامون راوړی دی وله ماماجي ما ته پته ده چې زه د باندې لکه د ګلاب جامن خوږ یم بسم الله موري دا جینه په خپلو سترګو لیدلې ده او که نه چې ما سرې جوړېږي ما او که نه او بیا ډېره ښکلې تعلیم یافته جینۍ ده زما خو ډېره زیاته خوښه شوه هسې نه چې بیا د بورکې لاندې ګنې او چوکې وخېږي نه نه خوره یار وخت خو به دوکه نه خورو که نه دا ځل مې داسې کریم او پوډر راوړي اصلي اوریجنل والله که مې وپېژنې ځه یانکه خیر شه څه چل دی بیا چا راپاره کې څه ماماجي چې زه اوس راتلم نو کوڅې سره 2 کسان تېر شو بوځې والې وې څه بوځې والې وې دا څنګه وه د یو بریتو او د بل نو ماماجي زه به دې کوټې ته خبره واوره خورې ګوره په هره سخته کې دې زه په کار راغلی یم نو نن خو را سره لږ کښېنه که نه ماماجي خوب راځي او بله دا چې زه سختې ته نیم شوي نو بیا مالم کټ سم که وې ماماجي کښېنه که نه دا خو راته ووایه چې د شهزاده لاله سخرګنۍ څنګه ده مړه پرېږده سخرګنۍ وربند که په غوږونو مې یخه هوا بده لګي دلته دشمنان ده روبینې سبا 10 بجې یا ساعت خبرې وربند کړه شکر دی چې راورسېدې راځه چې ځو بس کښېنه ښه واپس شم ماما مې راغې دا پسه مو که راغې اوس پسه کوو خبره وره داسې کار وکړه ته په یوه ډاله کې کښېنه دلته پټه شه ښه ماماجي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر شه
نو بس غوږونو نه ډېر تنګ یم خوریا نو ما وی چې ډاکټر لازم نو تا سره به لاړ شم که نه نه که نه ماماجي زه خو هم ستا تپوس له راغلی وم خو زما لږ مور سره سوال جواب دی که نه هلته ځمه ته په بس کې لاړ شه دا موټر ګوره ډېر خراب دی ډېرې جټکې وي په لاره نور نقصان به یې غوږونو ته ورسي پروا مو کوه خوریا مور دې بلکل ټیک ده بس راځه چې دویه ګوره ماماجي خبره وره په بس کې به تللی وې که نه نو مړه زوروره ته راځه که نه نو څه چل دی ما به ګورې مخکې سیټ کې کېنی مخکې سیټ کې کېنی جي نو اوس مجبوري ده خدای راوستې ته کېنه کوم ځای نه راغلی جي د کلي نه راغلي او دا در سره څوک دي دا جي زمونږ د جومات چڼی دی لږ بیمار دی هسپتال ته یې بوځم ته لږ راکوشه دا ډیګی کول وکړه ډیګی جي هغې کې خو جي تشه سټپني ده جي زه خو څه نشته ډیګی کول وکړه شابه ډیګی کې هېڅ هم نشته تشه سټپني ده پرانیزه ډیګی تدلی شي دا واخله مورې خزله دې وغورځوله او مورې یوې ورځ به ځم لکه د خزلې بهر په ډیران کې پروت یم خدای مه که زویه دا دې څه پورې وې دا مې دې پورې وې چې تر اوسه پورې مې یوه بابي مخ هم ونه لیده هم دغه شان بارماني د دې دنیا نه لاړ شم وای تا نه قربان زویه نو دا جاړې ولې دا تا پورې جاړم ستا دې سټې پورې جاړم چې روز تر ورځه وچیږي زه څه وکړم زویه هم ستاسو غمونه وچکم نو مورې ځکه خو درته وایم چې زر تر زره مې بابیګانې دې کور ته راوله زه چې د کلي دې بعضې خواخیانو ته وګورم نو انګیندو ته به سپورې ستغې وی او غټیږي او یو ته چې وزګاره ناست دی زویه خفه کېږه مه ډېر زر به درله ځوانه بابیګانې دې کور ته راولم مورې ایله به در باندې غوښه هم راشي هسې مورې هغه روبینا پاسه شوه پشمینې کارتلې ده مورې ستا جوټۍ وخوړه نو هم ستا په رنګ دورې شروع کړې نه زویه هغه غریبه خو دې کور کې تنګه شي نو ځکه کله کله پشمینې کره لاړه شي ځکه خو هر څه زما سر لدي زما چاکټوی پانغاري کېدم هر څه را مات ګوټ شو داسې وي تا ته ښه پته چې هغه د موټر ډیګۍ کې ناسته وه که ته مې ونه وي ما په خپلو سترګو په ډیګۍ کې په کېناستو لیدلې ده نه نو مثلا به اخر څه شوه دغه غم خو زه مړ یم پیریانو سره هم زما تعلقات خراب نه دي چې وایم پیریانو اوچته کا سې یو خبره کېدی شي مثلا څه خبره سر په لاره کې یو سپیډ بریکر و او زه پې ډېر زیات تیز راتېر شو کېدی شي چې هلته د ډیګۍ نه پرېوتي اصل سر داسې عجیبه خبره نه ده بالکل دا مثلا خو مثلا دام کېدی شي چې واپس کلي ته تلي کلي ته به پخوا تللی وم سر خو یو خو هغه کلاشنکوف ما مانه نه خلاصېږم بل خوا مې جیب کې 1 روپۍ نشته او ګاډي کې ډیزل هم نشته ها نو مثلا لکه ته اوس پیسو پسې راغلی چې سر دیدن خو مجي ورځ کې 10 ګنټې کوم که نه او مثلا دا خو دا والا دا 200 روپۍ والا او بار کا شهزاده یې راولېږه چې دا رجسټري دا مثلا دا خانې ته یوسي دا به جي زه یوسم ولې
سر ما هغه ماما سره کلي ته لیږلی دی زه به ځان سره راولم جي آفرین شو پتا شه مثلا چا دم کلي ته ولېږلو مثلا راځه ماما جي داسې ښکاري لکه چې اوس یې تازه تازه د پالنګ نه راکوچ کړي نو خدایه غوږونه مې خوږېږي که نه ماما جي خیر دی اوس ته سپېلني لوګي کوم پاک الله به یې د هر مرض نه وساتي ماما جي کښېنه بسم الله بسم الله کټ مات نه کړي لالا په خیر راغلې موري چپ 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 ماما جي غوږونو له مې ډېر زور نه دي ښه راشه دې خوا موري ته ډېرې خبرې به ورسرې نه کې لالا اوس څنګه بس خورې تېرېږي را باندې نو 2000 روپۍ مې ولګېدې ماما جي داسې خبرې کوې ستاسې معمولي غوږونه خو نه دي که پاک الله دې چرې وفات کړي که نه ماما جي نو دا غوږونه به موږ انشاءالله په جیبګر کېږدو ماما جي لالا کټ کې راولګوه چې لږ ارام وکړي وای مورې نو داسې راسره وشو یا لکه سپېره خوله بنده جاړې مو د ماما جي غوږونو مې مرګ جله ته ورکړی زه د ماما جي غوږونو پسې نه جاړم دا خو هېڅ بلا نه وایي دا څه وی په ما باندې قیامت تېر شو ته وی چې هېڅ بلا نه وایي ماما جي تا ته ما ویلي چې ستا غوږونو له زور نه دي ښه ماما جي دا وګورې اوس لکه د ګلونو بیا هم راویښوي جی څه خبره ده روبینا اپا پشمینې ګرم نه ده تلې هلته هم نشته که نه وایي نو بیا چېرته لاړه ماما جي څوک چېرته لاړه دا به د پاکه لاره ځوه روبینه نشته نوره روبینه دلته هم نه ده راغلې مطلب مې دا دی چې چېرته لاړه زیا ویل چې پشمینې کره ځم خو هلته نشته ما ته چې لږه ډېره اندازه شوه هغه ټیک خپلو دښمنانو د جیداد دپاره اوچته کړې دي اوس خو به یې مړې کړي مړه غلی کښېنه یو خو ته ټک ټک کې یا لکه دا د جیداد تمیز نه دي ښولی چې سړی خپل مشر رور سره څنګه خبرې کوي او ته ما ته ده ووایې چې ته ما نه په ځوانۍ کې ښې که په ښایست کې رانه اوچتي لالا ویم غلی کښېنه زه پسې یم او ته څه لګیا یې زما ویم زه به امان صاحب له څه جواب ورکوم ویم خولې سمه خوځوه په ادب ودرېږه ګنې قسم په خدای که خپلې منیجرې ته مې ووینو په 1 ملت کې به دې پیډي سمیز کم ځان پوی کم مورې زه لاړې ما ماما جي زم لاړم او تاڼه کې راپورټ لیکم نه خورې پام کوه راپورټونه کې اولاد کې بارانه په والو سرمنو باسي یا الله نو دا زه په څه مصیبت واوړېدم مورې چې روبینا اپا چېرته لاړه او ولې لاړه زویه جاړه مو خیر دې را به شي